افغانستان نه د پاکستان سفیر وتښتېدلو، خو څنګه کله ولې او چا څه ویلي. سلام ستړي مشئ. وروسته له دې چې افغانستان له اسلام آباد خپل سفیر او ډیپلوماتان کابل ته ور وبلل، په افغانستان کې د پاکستان سفیر هم اسلام آباد ته ستون شوی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د امنیتي اندېښنو له کبله د پی ای په یوه الوتکه کې اسلام آباد ته ستون شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې اسلام آباد ته د منصور احمد خان د بیړني بیرته ورتګ په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد څخه خپل سفیر او جګپوړي ډیپلوماتان د پاکستان په پلازمینه کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل د لور د تښتول کېدو او شکنجه کېدو په اعتراض کې کابل ته راوبلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان دا پریکړه د خواشینۍ وړ وبلله او ویې غوښتل چې افغان حکومت د په خپله پریکړه غور وکړي. بلخوا بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې دا پیښه له سره شوې نه ده او د سفیر لور هیڅ برمته شوې نه ده او دا د پاکستان د بدنامولو لپاره یوه دسیسه ده چې هند پکې لاس لري. په هر حال داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیکې اړیکې په مکمله توګه د له منځه تلو په حال کې دي. په هر حال تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا ستاسو چوپړ ته راځم، په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.